د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي د روسیې فدراسیون له لوري د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندنه خوښ دي. وایي دا د افغانانو د ټینګ یووالي او بهرني رښتیني سیاست ښکارندویي کوي چې په دې سره به یې له نړیوالو سره اړیکې لا ښې او هیواد به د بریا په لور ګامونه نور هم ګړندي کړي. الحمدلله موږ په دې ډېر خوشحاله یاستو کنه چې ملکونو یعنی خارجي ملکونو دوی ته ډېره کم فکر کوي یعنی ډېره کم چې دا ډېر قوته خلک دي او هغونه قوت هم د قوت مثال خارجيان لري کنه چې تیاره او توپ ټانک خو بیا هم موږ دا ټول لوس او دا ټول افغانستان ته حیران ده چې څنګه نه ده د دوی سیاست دومره قوي و چې تا هغه ملک چې 20 کاله مخکې یا 50 کاله مخکې دوی سره مثلا لاس په ګریوان او جنگ وسره کوو خو بیا هم اسلامي امارت په رسمیت وپېژانده. ته په ټوله کې وګورو داسې یو ښه سیاست دوی غوره کړی ده چې دوی لومړي سر کې کله راغله دوی دا خبره وکړله چې موږ له نړۍ سره یو ښه تعامل غواړو د نړیوالو اصولو په بنا باندې د اسلامي اصولو په بنا باندې موږ نړیوالو سره یو ښه تعامل غواړو. نو دغه د تعاملاتو نتیجه وه د دوی د خواریو نتیجه وه چې هغه هیواد چې هغوی ډېر بانفوذه هیواد ده ډېر هیوادونه د دوی تر کنټرول لاندې دي دوی تر نفوذ لاندې دي هغه وکولی شوله چې هغه هیواد دوی په رسمیت وپېژندله. د یاد ولایت اوسیدونکي د روسیې د اقدام د دې پیلامه بولي چې د نړۍ نور ابر قدرتونه به هم د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. دوی وایي دا نظام د هیوادوالو د بېشمېره قربانیو په پایله کې رامنځته شوی او له نورو هیوادونو هم د ورته اقدام غوښتنه کوي. انشاءالله دا خو شروع ده هر چی شروع سخته وي نو کله چې بیا یو کار شروع سي د پښتنو کې متل وایي کار شو نو کله چې بیا شروع سو همداسې زبرځواک همداسې سوفر طاقت قدرتونه به راځي هغه مظلوم افغانستان چې ډېر بیچاره او ډېر دربدره او له جنګه راوتلی ده نن الحمدلله په اخلاقي ډګر کې اوله ده حتما به یې پېژني او راځي به او موږ سره به اجتماعي مرویدات کلکوي. روسیه لومړنی هیواد شو چې اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژانده چې دا چاره په ټول هیواد کې له ګرم هرکلي سره مخ ده.